ولسمشر داسې کار وکړ چې بیا یې زړونه وګټل. ګرانو لیدونکو السلام علیکم. نن افغان ولسمشر د یوې غونډې په ترڅ کې د افغان ویاړلو امنیتي او دفاعي ځواکونو د شهیدانو کورنیو ته د استوګنې نمرو اسناد وویشل. له ارګه په خپره شوې خبرپاڼه کې راغلي چې نن مازدیګر ولسمشر محمد اشرف غني په پلازمینه کابل کې پیروزې ښارګوټي کې د امنیتي او دفاعي ځواکونو د شهیدانو ورثې ته د استوګنې نمرو د اسنادو د ویش په مراسمو کې ګډون وکړ. د معلوماتو له مخې د ولسمشر غني د حکم پر اساس د ښار جوړولو او ځمکو وزارت توانېدلی دی چې د هیواد امنیتي او دفاعي ځواکونو ورثې ته د کابل ولایت په دیسب سیمه کې په 8000 جریبه ځمکه پیروزې ښارګوټي کې چې 11,000 د استوګنې نمرې لري جوړې کړي. ولسمشر غني د امنیتي او دفاعي ځواکونو د شهیدانو وارثینو ته وویل: زه هره ورځ ستاسو غم او ژور درد احساسوم. موږ ټول ستاسو پوره وړي یو او د دې ملت د هر فرد او دولت او د هر چارواکي وجداني، قانوني او اخلاقي دنده ده چې ستاسو دغه پور ادا کړي. ولسمشر په خپلو خبرو کې وویل: په تېر کې له 900,000 جریبو زیاته ځمکه غصب شوې او غاصبینو خپلو خپلوانو ته ویشلې وه، خو اوس مو په خپل لاس کې ده. امنیتي ځواکونو ویاړلو کورنیو ته نمرې وویشلې. ولسمشر زیاتوي: پیروزې ښارګوټی د کابل په غوره موقعیت کې قرار لري او د ژوند ښه امکانات لري. د هغه په وینا په نږدې راتلونکي کې به خصوصي سکتور دې ښارګوټي ته نږدې صنعتي پارک جوړ کړي او د شهیدانو وارثینو ته به هم د کارموندنې زمینه برابره شي. خبرپاڼه وړاندې لیکي: ولسمشر غني د پوهنې وزارت ته هم لارښوونه وکړه چې د امنیتي او دفاعي ځواکونو د شهیدانو اولادونو ته یو شمېر ځانګړې لیسې په نظر کې ونیسي او دغه لیسې باید له نورو ښوونځیو کمې نه وي. هغه همداراز لوړو زده کړو وزارت ته هم دستور ورکړ چې د امنیتي او دفاعي ځواکونو د شهیدانو اولادونو ته د کانکور لپاره ځانګړي ترتیبات ونیسي او ټولې دولتي ادارې د شهیدانو وارثینو لپاره ګمارنې ته لومړیتوب ورکړي. په هر حال تاسو د ولسمشر غني دغه کړنه څنګه ارزوئ؟ خپل نظرونه مو راته په کومنټ کې ولیکئ. د نورو ویډیوګانو لپاره زموږ یوټیوب چینل حتما سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو مو په لویو بخښونکي خدای سپارم. د الله په امان.